د انسان په ژوند کې الله جل جلاله پر انسان باندې مختلف حالات راولي. کله د انسان د راحت شپې، کله د انسان د تکلیف شپې، کله د انسان داسې حالت وي چې سړی مالدار دولتمن وي، خو کله بیا پر انسان باندې نیستی او فقر دا ور باندې راسي. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې مؤمنان ته دا وایي چې الله جل جلاله د انسان امتحان اخلي. دا امتحان د الله تبارک و تعالی له طرفه په مختلفو شکلو او صورتو باندې وي. کله چې انسان په ایمان باندې الله تبارک و تعالی مشرف کی، د ایمان راوړلو وروسته بیا الله تبارک و تعالی پر مؤمن باندې مختلف قسم امتحانونه کوي. د قرآن عظیم شان د آیت کریمه توري دي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خامخا به الله تبارک و تعالی ستاسې امتحان وکړي. الله جل جلاله امتحان کوي. کله الله جل جلاله پر یو انسان باندې د خوف او د بیرې امتحان کوي. داسې یو ظالم، داسې یو جابر پر انسان باندې مسلط وي چې د هغه دوامه څه سړی د الله دین نشي کولی. د الله و دین ته د یو ظالم دوامه څه د الله دین ته نشي تللی. دغه امتحان الله جل جلاله پر مؤمن باندې کوي. په دغه وخت کې الله تبارک و تعالی مؤمنان ګوري چې دی د الله تبارک و تعالی پر دین باندې څونه عاشق دی، د الله د دین سره څونه محبت دی، د الله او د الله د رسول سره څونه عشق دی. د الله دین د دغه خلکو د بیرې په خاطر باندې پرېږدي کې عملي کوي. د اسلام مقدس دین د رب جل جلاله احکامات د انسانانو د خوف او د بیرې په خاطر باندې پرېږدي او کې کوي. یو دغه امتحان دی. په پخوانۍ زمانه کې به په مخکني قومو کې د اسلام له مخه هم داسې حکمرانان او باچیان تیر سوي دي چې علی الاطلاق هېڅوک یې ودې ته نه پرېښول چې پر رب جل جلاله ایمان راوړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغو خلکو د سختیو د مشکلاتو هغه عظیمې واقعات په احادیثو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. دغه رقم په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله د هغو خلکو بیان کړی دي. لکه دا د سورة بروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. دغه الله تبارک وتعالی د یو قوم کیسه کوي چې هغه کافر باچا دا خلک داسې مجبور کړل چې دا به هر سړی به دا وایي چې زما رب دا باچا ده، او هغه څوک چې پر الله تبارک وتعالی باندې ایمان لري هغو ته په هر کلي پر هر روډ باندې کندې د اور جوړې کړلې، کندې یې وکښلې، بیا اورونه کې بل کړه چې چا به دا وویل چې زما پر الله تبارک وتعالی ایمان دی، هغه بیا ودې اور ته ور او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو وخت عمر رضی الله عنه ته ویل چې ای عمره داسې قومونه او داسې خلک تیر سوي دي چې د الله تبارک وتعالی د ایمان پر راوړلو باندې به سزا او عذاب دا ورکوي چې دا سړی به وتړي په یو درخته باندې، او یا دا سړی به درنامه پورې په ځمکه کې شخ کړي، بیا به د وسپنې زمنځې ورته راواخیستلې دا به پر سر ورتېرولې، دا به ورته ویل چې ووایه چې زه الله تبارک وتعالی نه منم، زما پر الله باندې ایمان نسته. دا عذاب به و دغه انسانان ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې کلک د ایمانداره خلک وه چې د دوی بیشتان غوښې اډونه په دا زمنځو کې راتوی سوه، خو پر الله تبارک وتعالی باندې نه سوه کافران. او داسې هم سوي دي چې پر یو سړی دا خلکو تړلی دی یا په ځمکه کې ښخ کړی دی، بیا د اوسپنې اره راخستې ده، دا پر سر باندې ورایښې ده، او پر دا اوسپنه باندې دا سر یې ور اره کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي 2 ټوټې سوی دي، خو دغه انسان پر هغه رب چې د ایمان راوړی و، دغه رب
د شهادت هسه چې هغه واحد ولا شریک ذات زما رب دی، دا نور ټول باطل خدایان دي، دا باطل دین دی، دا باطل مذهبونه دي، د دې اقرار سره نه صدوري. داسې سختیم پر خلکو راغلي. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په سورة عنکبوت اول نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی د مؤمنانو په باره کې وایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خلک دا ګمان کوي چې زه به ایمان راوړم او په دغه ایمان باندې به ابد الابد جنت الله تبارک وتعالی ما ته راکړي، خو ما باندې به د دغه ایمان د راوړلو سره سره چې د ایمان می سبب د ابد الابد جنت دی، پر ما باندې به الله تبارک وتعالی امتحان نه وکړي، زه به په امتحانو کې نسم را داسې نشي کېدلی. امتحان الله تبارک وتعالی خامخا کوي. نو یو امتحان خطرناک امتحان در ټولو بد امتحان دغه دی، د خوف د بیرې. لکه څو کاله د مخه دلته یو جابر و ظالم حکمران د مشرف په نامه باندې و چې هیڅ څوک یې ودې ته نه پرېښول چې هغه علی الاعلان د الله تبارک وتعالی دین ووایي یا یې وکړي او د ټولې دنیا د کافرانو سره ملګری شو. دا رقم نو په هر زمانه کې داسې جابران او ظالمان پر سړي باندې راځي. الله تبارک وتعالی دې د ظالمانو د ظلم موږ وساتي. دویم قسم امتحان الله تبارک وتعالی د لوږې کوي. د لوږې امتحان کله کله الله تبارک وتعالی پر انساني باندې داسې لوږه او فاقه راولي چې سړی د څښلو اوبه نسي پیدا کولی، هسې دونه یو شی نسي پیدا کولی چې دی دا شپه ورباندې تېره کړي یا دا ورځ ورباندې تېره کړي. دا بل امتحان دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د امتحانو څخه وساتي. دا راغلی دی پر امتو قومو باندې دا امتحانونه راغلي دي. دا د لوږې امتحان یعنی در ټولو ښه مثال دا د فلسطین مسلمانان دي چې دا امتحان ورباندې راغلی. الله جل جلاله بیا مؤمن ګوري، بیا پر خپل رب باندې د ایمان او عقیدت څه ده بدلیږي، را بدلیږي، پاته کیږي. الله تبارک وتعالی دې ګوري.